رنگ به د مسلمانی زندگی و ژوند به د مسلمانی لیکن د دنیا سبب ایمان تیریش لکه ما مخکې درته ویل چې علامه شامل لیکلي دي من ابغض عالما بغیر سبب ظاهر چې یو ظاهري سبب نشته بس د ملایانو سره مې بد کېږي نه مې ورسره لګېږي پیغمبر علامه شامي د فقهاو سردار د هغې لیکلي دي خیف علیه الکفر پر دې سړي د کفر خطره ده لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی که چیرې معاشره د علماو سره په معاشره کې پر یو عالم باندې کمزوري راغله یو سړی د هغې یا جسمانی کمزوري ده یا مالی کمزوري ده یو سړی د هغې په کومک کې څو قدمونه واخیستو چې زموږ مدرسه ده زموږ د کلي مولوي صاحب دی زموږ پلان دی زموږ پلان دی زما په دې کومک باندې د ده مرسته کېږي یو څو قدم یې راواخیستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر هر قدم الله تعالی د یو غلام آزادولو ثواب ورکوي او بل ځای کې پیغمبر علیه السلام وایي پر یو غلام آزادولو د الله د جنت وعده ده یو سړی راغلی د عالم سره ودرېدی په دې نیت باندې چې دا زما د معاشرې محسن دی هغه عالم یې پر دې تندي باندې مچ کړی پیغمبر علیه السلام وایي د دې عالم پر بدن چې څومره ویښتان دي الله تعالی د ده په عملنامه کې د هغومره نیکیانې لیکي پیغمبر علیه السلام حدیث دی من زار العالم فکأنما زارني چې د عالم زیارت یې وکړي پیغمبر وایي زما زیارت یې وکړي او من صافح العالم فکأنما صافحني چې د عالم سره دې مصافحه وکړه پیغمبر علیه السلام وایي زما سره دې وکړه ومن جلس فی مجلس العالم فکأنما جلس فی مجلسی چې د عالم په مجلس کې یو ګړی کښېنستلی پیغمبر علیه السلام وایي زما په مجلس کې کښېنستی ومن صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي چې د یو عالم په امامت کې سړی لمونځ وکړي پرهیزګار عالمي پیغمبر علیه السلام وایي زما په امامت کې دې لمونځ وکړي ځکه زندګي مې ډېره ستړې ده خلکو ستړې کړې مې په لوی لاس و ځان ته ده صرف د نفس د شیطان په خواهشاتو بعضې غریبان په عصبیت کې راسي بعضې په قومیت کې راسي بعضې په لالچ کې راسي بعضې د دنیا په لذت کې راسي خپله زندگی برباد کړي خپل آخرت برباد کړي حضرت عمر رضی الله عنه ډېر حکیم انسان و د هغې په مجلس کې به یو عالم کښېنستی احنف ابن قیس تابعي و حضرت عمر صحابي و